د افغانستان د دفاع وزارت له لوري ښه خبر. د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د خپلو قطاعاتو او نوي ملي اردو په اړه وضاحت ورکړ او د ملي اردو د ټولو سرتیرو شمیر یې په ډاګه کړ. دا چې ملا یعقوب د ملي اردو د سرتیرو شمیر څومره ښودلی او د هغوی په اړه یې نور څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب وایي نوي ملي اردو کې تر اوسه 1,10,000 سرتیري جذب سوي. د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د یوې منظمې او پیاوړي اردو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې په جدي ډول روانې دي. نوموړي په خپل تازه مرکه کې ویلي چې په نوي ملي اردو کې تر اوسه پورې 1,10,000 سرتیري جذب سوي دي. نوموړي څرګنده کړې ده چې دوی د هیواد د تمامي ارضیت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او اجازه نه ورکوي چې ترهګرې ډلې له افغان خاورې څخه ګاونډیو او د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې دوی به د هیوادوالو د ساتنې او دفاع لپاره له هیڅ راز هڅو مخ ونه ګرځوي او په خپل ټول توان به د هیواد د عزت او وقار ساتلو لپاره ورترغاړې مسؤلیت ادا کوي. نوموړی دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي، خو اسلامي امارت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره پوره ځواک او امکانات لري. ملا محمد یعقوب مجاهد په دې وروستیو کې په پرلپسې ډول راڅرګند سوی. نوموړي څو ورځې مخکې د خپل پلار ملا محمد عمر مجاهد د تلین په غونډه کې هم راڅرګند سو او د پاکستان بریدونو ته یې غبرګون وښود. نوموړي په یاده غونډه کې وویل چې د پاکستان بریدونه مو د ملي مصالحو لپاره برداشت کړل او نوموړي ویلي که چیرې بیا تکراریږي نو ښایي برداشت نه سي. نوموړي په هیواد کې د وروستیو چاودنو او ناامنیو په اړه هم خبرداری ورکړ چې عاملین به یې خپلو موخو ته ونه رسیږي او له پښو به وغورځول سي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. د لا زیاتو او لحظه پر لحظه نورو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.